یو څو ملګري وو، یو تازه یو پاندازه یو ګلزاده یو خانزاده یو للزاده یو سبزاده یو شیزاده بخات ده کنه نور مرګري مولا یاد کا، نورم یاد کا، ټول یاد کا، ټول یاد کا یو للزاده بل څه نه یاد کا، یو بغزاده بعد شروع کا، یو پاندازه یو ګلزاده یو خانزاده یو للزاده یو سبزاده. سلامونه ملګرو او اسکرنی امان نن مرکمه د چارلی چپلن سره د ساپر ملګری رحمت خان دی او دی خورا سره څوک دی تمام ملګری ایکټر دی. واو یار اسماعیل بھائی کم انټروډکشن حساب کو یارا دلته بیا بار یو 10 روپے ورک یارا ان شاء الله تعالی منګي وکړلو نو ډېر زیات خوشاله مو غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو مو خاندوم او په خپل مو خاندم لومړی رحمت بھائی مسافرین راغلي پاکستان ته راغلي د پاکستان انوایرنمنت کې او د دوبۍ انوایرنمنت کې څه فرق دی؟ زمکه اسمان فرق دی، پاکستان سره زر دی، خپل وطن دی او خپل ارث دی کنه. صحیح بالکل چارلی بھائی راغلي، بالکل چارلی بھائی راغلي. ته څه وایې کنه چارلی بھائی راغلي دی نه ولا سپلای راوړی دی نو دوبۍ کې خو سپلای نه ولا سپری راوړی دا دوبۍ کې خو سپلای نه نو جهانگیرپوري والا سپلای نه یادوم کنه ته بیا په پیښور کې ګرځي دوبۍ والا سپلای یادوم دوبۍ کې سپلای ملاوي او کدی پیر کمټمنټ کوي نو بیا صحیح ده غلې کې نه تم پيوي دا روان وزټ مال کړي دي نه یاره دا سوې دا مخامخ ناصر روان وزټ زما رایش زما هر سره رحمت بای کړي دي دا غیر ډیر خیر او دې نه سمانه ولا کلاړ شي دا براسته دا کمپیوټر چې دا براسره ایرپورټ پوری دی ایرپورټ پوری بدی الته بوله چې کم دی ما سره بلکشتي ممپلی ولا ورکوم چې ټایم به پاس شي طالب دې نه هغه ځای پوری ټیکټ کړي او ته چې دی ایرپورټ ته بدل ټیکټو کې کوره پوری دله به ټیکسی بوله پېښور پوری کومه تقریبا 4-5 هزار بالی نو هغه کې بوله 1500 ورکم دا به خېګړه به زما دین په دنیا یاد سوچ پیو غیر اسماعیلا دوره سوچونه مکو بوډا شو دی اسماعیل بھائی څنګه صحت زندگی څنګه روانه شکر الله فضل استاسو دعا ده. نور حالات واقعیت زندگی چارلی سره څنګه ملاو شوي؟ والله بس وخت تیرې کې چارلی هم ملګری بچپن ملګری هم دی او بس غب شپ هم لګولو دغه شان بس الګا زمالم بده چوب شه غب شپ هم لګولو بد ما خوده ته وګوره یار نه صحیح ده کوي بس زمونږ یو ګروپ یو څو ملګري وو، یو تازه یو پاندازه یو ګلزاده یو خانزاده یو للزاده یو سبزاده یو شیزاده بخات ده کنه نور مرګري مولا یاد کا، نورم یاد کا، ټول یاد کا یو للزاده بل څه نه یاد کا، یو بغزاده بعد شروع کا دا به ګرځي صحیح ده. دا زمونږ یو ګروپ یو ملګري مو کنه مونږ خپل ټیم جوړ کړو مونږ دا شان ګروپ کې ناسو نو یو تازه یو پاندازه یو ګلزاده یو خانزاده یو للزاده یو سبزاده بڑا ما خانده کنه چارلی سرنګول کوي ته خاندي ما خو نه دي خاندلي دا بڑا داسې پکاټه ولاړ دی پوه شئ بیٹی کته باندې ګرمانه کولک پرې ما اوس نه دی ویلي لالزاده نه دا لالزاده نمونه دنیا کې دی کم یو دی دا پکې چې کم دی کنه دغه دی څه وته وزګارزاده دی وزګارزاده او دا کم یو دی اسماعیل اخیرا زاده لکه ستا په سترګو کې زه کم یو یم د چارلی زاده یم نه زه کم یو یم ستا ته چې کمې ته دغه صفت وکړه آی د نر دی واچو پنجه پنجه دی خو ګټار ونه باسي ها